السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو، یو ځل بیا زمونږ پودکاسټ ته خوش آمدید. موږ سره یو ځل بیا شیخ صاحب محمود جان ناست دی. زمونږ د نکاح سلسله شروع وه، هغه متعلق بعضې سوالات د ملګرو زمونږ په ذهنونو کې هم چې هغه حل شي او ملګري هغه ته فکر وکړي. شیخ صاحب یو سوال هغه دام دی چې ډېر هلکانه بل ورځ ما سره یو ملګري رابطه وکړه، وایي په یو جنۍ باندې زه مین یم یا زما خوښه ده او کورنۍ چې ده ما ته یې راکوي نه. اوس زه څه وکړم؟ دی خو موږ وضاحت کړی و چې د جنۍ خو تختولی هم ته نشي چې ویې تختوه مټیزې نکاحګانې دا وکړه دا نشي کولی. اوس دا هلک څه لارې اختیار کړي چې اوس دې جنۍ ته ځان وررسوي، څه کیسه وکړي؟ شیخ صاحب دې باره کې وضاحت وکړئ. جزاکم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. نو مسله داسې ده چې د شریعت اصول خدا دي که نه، چې د جنۍ د ولی رضا نه وي نو که هغه ته په هره طریقه باندې حاصله کړي نو دغه نکاح په شریعت کې باطله ده، ځکه مخکې حدیث مونږ ویلی و. باقي اصل د دې دا بنیاد غلط دی که نه، چې دا د نظر حفاظت نه کوي. د نظر حفاظت چې کوي نو بیا به په دې عشقونو مشقونو کې سړی نه واقع کېږي. اول خو دا دی، کاردار چې سړی د نظر حفاظت وکړي، ځکه شریعت کې او قرآن کې الله تعالی مونږ او تاسې باندې پابندي لګولې که نه چې یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. مؤمنانو ته الله وایي چې نظرونو حفاظت دې وکړي که نه، پردو زنانو ته د هغې هغه بنیاد وجه دغه ده چې بیا وروسته ترې دا فسادات ولاړېږي. خو که یو سړی په دې کې واقع شو نو بس د هغې شرعي طریقه هم دغه ده چې جرګه دې وکړي، بس خطبه دې وکړي. شریعت کې خطبه ده او بس الله تعالی نه دې سوال کوي او کوشش دې وکړي هغه خپل اسباب چې کوم د ده په وس کې دي او جایز دي او دله شریعت اجازه ورکړې ده نو هغه د استعمال کړي، چې ونه شو د ده په نصیب کې به نه. یو سړی و چا جرګې پسې لګلې او نه یې ورکوله که نه، نو بیا دې سړي ځان لړخه کاوه، ویل د دې جنۍ به ما کې نصیب نه و، نو ده کې بیا نصیب نه وي. باقي دا خبره چې تعویزګرو له ورځي او ساحرانو له او جادوګرانو له والله داسې مال تې وهل دي. قرآن کې الله تعالی فرمایي لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینهم. یا پیغمبر که دا ټول مال خرج کړي د خلکو پړونو کې محبت به ته وانه چي. دا ډونه د الله تعالی په لاس کې دي، یقلبها کیف یشاء. دا اصل د دې پیسو او د ایمان اجل دی. سړی د ایمان نم خلاصیږي، د پیسو نم خلاصیږي. دا الکان خاص کر منډې وایي د مولیانو پسې، او دا مولیانو ته پیغمبران کاره کېږي چې بس هر څه د ده په لاس کې دي. هلکه د الله بنده دې خبرو باندې ځان پویه کوي چې ساحر له جادوګر له دې له ورتګ په دې نیت باندې چې پلانکۍ جینۍ مې خوښه ده او شبه ماله تعویز وکړه دا چې هغه ته قسمه قسم دا غلطې طریقې او هغه د شریعت خلاف هغه کارونه ورښیي. دا ټول د ایمان نقصان هم دی، د مال نقصان هم دی او هېڅ پې نه کېږي، هېڅ پې نه کېږي. دې تعویزونو باندې کار کېدی قسم دی چې دا جادوګر ستا 100 روپو ته ناست دی او تاسو د روپو حساب کوي، کله 200 به زیاتې راکړي او کله 200 به کمې راکړي، چې داسې دا هر څه دا زړونه در اړولې شولې بیا ستا د روپو ته ولې ناست چې ته ناسي په یو بوټپارۍ باندې به ناست یو خیرن ځای کې او هغه د دنیا نظام اوس د سره دی چې دا به زړونه اړی رړی. دا موږ او تاسې په غلطفهمۍ کې دا ځوانان دا تعلیم یافته خلک دا دې په دې باندې پوه شي چې دا ټول دروغ دي، هسې بکواس دی او د سړي ایمان پې خرابېږي. څوک چې کاهن جادوګر ته ورغی او د هغه په خبره تصدیق وکړو نو فقط کفر بما انزل الله، سړی کافر کېږي په دې باندې. نو مقصد دا دی چې شریعت کې هم دقه حل دی، جرګه ده او خپل جایز اسباب استعمالول دي. دې سړي ته دې سوال زاري وکړي او خپل دغه دې استعمال کړي، دم دارو چې کوم د خپل ځان دې وروښی چې داسې مسله مدایمه جرګې دي سړی دې مخوري خل دې راولي چې نه کېدله بس د کې بې نصیب نه دا بې لیکلي بس ګرځي دي او مجنون دي دامې ګرځي دي. نو شیخ یو کتاب کې ما لیدلی و که نه، وایي چا چې وایي دا عشق وکړي عشق او دی پټ او دا مړ شي وایي شهید دی او حدیث پیغمبر علیه السلام ته منسوب کړی دی. ابن قیم صاحب الدواء والدواء دغه کې لیکلي دي، هغه کافي دې مرض باره کې هغه دا یو کتاب لیکلی که نه، نو هغې کې هم دا خبرې نقل کړي، خو دا احادیث نه دي، دا ټول دروغ دي. چا چې عشق وکړو پټې کړو دا به داسې چل کېږي او دا به هغه کېږي او د عشق صفتونه دي. دا ټول عشق عین شین قاف اصل کې دا یو دا بیره تاسو پېژنئ بیره په هغې باندې چې هغه ژیړ شانته جال وي که نه جال هغې ته وایي مرض دی. نو عشق اصل کې دی مرض، دې ته مرض وایي. نو شریعت څنګه د داسې یو یعنی ناروا مرض هغه صفت کوي، دا نشي کېدلی. نو دغه احادیث نه دي ثابت، د ځان خلکو جوړ کړي دي او نبی علیہ السلام ته نسبت کړی دی، خو دا ټول دروغ دي او هیڅ ثابت نه دي. عشق په شریعت کې نشته،
د دې وجې نه دا خبرې هم کول چې زه په الله باندې عاشق یم او په رسول باندې عاشق یم دا غلطه خبره ده ځکه عشق مرض ته وایي هلکه وایي دا پلانکې مرضي دی مرض دی او باطل محبت ته عشق وایي ښه باطل چې هغه ستا دپاره جایز نه وي محبت د مور د پلار د بچو سره د الله او د رسول سره دې ته محبت ټکې استعمالیږي محبت ویلی شي باقي دا عشق مشق ټکې د دې دا لفظ هم د دې باندې دلالت کوي چې دا یو مرضي ټکی دی ورسېدي نو دا شریعت کې بد مرض دی او د دې نه بیا دومره نقصانات ولاړېږي چې بیا اکثر ایسته هغه ښځه ستا په خپله باندې خبره ده بیا هغه بعضې کسان هغه ښځه ایسته وتښتئ څه چل دی زموږ په مخ کې داسې چل شوی دی والله بیا ویل هغه کس بیا ما ته ویل یاره ویل دا اوس داسې خفه یم پې که نه چې دا ښځه اوس مړه کړمه که څه پې وکړمه او همدغه عشق مرض یو او راتښتولې وه او بیا پې تنګ وو بیا ډېر فسادات یې ولاړ شو نو دا کار د فساد دی ځکه په دې باندې فسادونه مرتب کېږي او چې کوم نکاح شرعي ده نو هغه کار د شریعت دی او هغې وروسته مستقبل چې دی نو ښه دی نو دغه مرضونو نه دي ټول ځوانان هغه ځان وساتي او خاص کر ګوره بیا د مولیانو او د ساحرانو جادوګرانو دې نه دې بالکل ځان بچ کړي او د خپل ایمان حفاظت دې وکړي ګوره دا ډېره اهمه خبره ده دا ټوکې خبرې نه دي والله چې د سړی د ایمان نه خلاصېږي بس الله تعالی دې موږ او ستاسې د ایمان حفاظت وکړي اصل خبره ده شیخ صاحب اصل کې اوس مثال داسې کندې ځوان خو په خپل ذهن کې دا یو جنۍ داسې تصور کړي چې یا دا یو هوره ده او دې نه بغیر خو زما دا ژوند چې نیمګړی به شي سهار چې موبایل راجګېږي موبایل د هغه میسجونه ګوري چې ورګه دې ما ته میسج په واتساپ او بل شي کړی که نه بس ځان سره یو تصوري ژوند جوړ کړی دنیا جوړه کړي بس دا دې نه بغیر بس زه مړ یم بس نو داسې واقعا داسې د جنۍ واقعا داسې یو شی دی لکه ستا خبره چې کله واده وشي بیا وایي چې دا دې غم دپاره ما دومره تکلیفونه تېر کړه حقیقت کې بل شی روزي دا اصل دی که نه چې قرآن کې هم د الله تعالی فرمایي که نه چې شیطان دا ډولي کول نو دا د شیطان وزین لهم الشیطان اصل کې دا د سړي په دې عقل باندې بس پردې را دغه دا وایي بس همدقه دا بله په دغه کې نشته او لږ وخت چې تېر شي هغه دغه چې ختم شي هغه غلبه شهوانیه بیا ورته عام کاره کېږي نو دا یو عارضي خبره ده دا حقیقت نه دی که نو دا شیطان ډولي کول دی او د شیطان د ګمراه کولو یو سبب دی دا ځکه حبائل شیطان دي دا زنانه که نه په دې باندې سړی دا هم د ګمراه کولو د انسان د ګمراه کولو یو ذریعه ده چې پردی زنانه ورته داسې ډولي شي چې هغې سې عشق شي او بیا هغه د شریعت حدود هم کراس کړي او په خپل مرګ باندې هم نه یي او په خپل شرم باندې هم نه یي که ویې تښتول او که مړی کړه ډېر پکې مرګونه وشو چې دغه زنانه بیا بل چاله ورکړي بیا هغه پکې ایسته وجني دا به ډېر واقعه تاسو لیدلي اوس یو واقعه پېښه شوې ده نو دغه ټول دا بنیاد د دې غلط دی که نه دې وجې نه بس دغه مرضونو نه ځان ساتل پکار بل شیخ حدیث کې چې راځي چې د دوه محبت کوونکو دپاره د نکاح نه ښه شی نشته نو هغه نه هغه شرعي محبت دی که نه چې یو ښځه ته یا سړي باره کې واوري چې دینداره دی صالح دی تا زړه کې چې کاش دې سره زه نکاح وکړم دا محبت دی هسې محبت هغه طبیعي محبت هم دی د انسان مثلا ستا ښځه خوښه شوله مطلب دغه محبت هم دی یعنې عشق دی ورسره راغی خو هغه نور د شریعت حدود نه کراس کې نو بس شریعت حدود چې نه کراس کې بهترینه ذریعه دغه ده چې هغې باندې جرګه وکړي نکاح وکړي بس مسله به ختمه شي نو دغه شریعت موږ ته ویلي او باقي هغه نور چې کوم غیر شرعي لارې دي نو د هغې نه به موږ تاسې هغه ځان بچ کوو بل شیخ ډېر پلاران دي او میندې هم دا کار کوي چې لور دپاره ښه ښایسته یو جرګه راشي ښه دینداره صالح خدا وایي نه دا خو ډاکټر نه دی دا خو پیسهدار نه دی نو دې کې د مور او د پلار مسؤلیت څه دی آیا عند الله دا مسؤل دی چې الله به ترې پوښتنه کوي که نه لوریانې په کورو کې نه ولي قلاره زړې شي او نکاحګانې ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا یو تفسیر دقه هم دی چې تا خور لور د دې دپاره ساتلې ده چې دا پیسې پیته او ما یو غټ مالداره ګورې پلان کې اخر هغې مجبوره شي یعنې بدکارۍ ته یو تفسیر دام دی د دې آیات او بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ویلي چې فظفر بذات الدین او بل یو روایت کې دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم کس تاسو باندې جرګه وکړه چې د هغې اخلاق او دینداري تاسو خوښوله ولورې کوي که نه نو تکون فتنه و فساد کبیر یو فتنه به او فساد به د دې نه جوړ شي هغه دقه دی چې سبا به ګوره یو داسې کار شوی چې ستا په لمن باندې به داغ غورځېدلی ستا په عزت باندې به داغ غورځېدلی او دا تجربه شوې خبره ده په دې کې بالکل د مور او د پلار مسؤلیت شته دی ګناه ده چې هغه د شریعت مطابقي ښه سړی بالکل دین هم ټیکي اخلاق هم ښیي مالداري ورسره کوي یو کنې دا ضرور نه ده نو شریعت موږ له دا ترغیب راکړی چې د دینداري او اخلاق وګورئ فظفر بذات الدین نو خامخا دغه نقصانات یې ولاړېږي او چې کوم نقصان یې ولاړ شو مسؤلیت یې د مور و پلار په دغه باندې په غاړه باندې دی نو په کار دا چې دینداره سړی راغی او صحیح او شریعت
ښه چرسي پوډري چې ورته وایي دا نه و، دین هم صحیح و، اخلاق هم صحیح و، وله ورکړه بس. نور مالداري او غریبي د الله په لاس کې د سبا به مالدارئ، نن به ملنګ سبا به مالدارئ، نن به باچای سبا به ملنګ، او عارضي امور دي. شریعت عارضي امور نه دي معتبر کړي. بل شیخ صاحب ما خپله چې ډېرې واقعې ولیدلې، یو جینۍ دی یا هلک دی مثال کوژدنه یې وشوله، خو مثال کم د جینۍ پلار طرف نه به دومره مهرونه ایښي چې دا نکاح او دا رخصتي کلونه ونیسي خو دا نه کېږي. آیا داسې پلار ته څه نصیحت کول پکار دی چې ګوره دغه لور ته په کور کې نه ولې دغه مهر دی خیر دی وروسته به ورسره برابر کړي، وایي دې د وجې نه نکاحګانې ودرول او دا دې باره کې تاسو وایي شیخ صاحب؟ د مخکې خبره کې یو خبره دا هم ده که نه چې داسې یو سړی چې هغه د ښځې نفقه نشي ورکولی مثلا او ښځه نشي ساتلی، نو بیا به هغه له نه ورکوي. هغه روایت کې چې راغلي چې اما دا فسعلوکن، دا داسې دی چې دا بیخي هېڅ شي هم نشته، نو چې نشته نو مثلا یو سړي بالکل ځای نشته دی او نه څه د نفقې بندوبست یې شته دی، نو هغه خامخا باقي دغه خبره چې مور و پلار د زیات و مهر په باره کې دا ساتي، دا خو شریعت موږ او تاسې ته ویلیم دي چې بهترینه نکاح دا ده چې هغې کې تکلف کمی، مهر یې کمی. د نبي صلی الله علیه وسلم نکاحونه تاسو وګورئ، او عمر فاروق رضی الله تعالی هم دا خلکو ته دا تقریر کړی و زنانو ته که نه چې لا الا لا تغالو فی صدقات النساء، د زنانو په باره کې چې د ښځو په مهرونو کې تاسو داسې دغه مه کوئ که نه. نو د سړي حال ته کتل پکار دي، بس حال ته. یو سړی دی مالداره دی نو که هغه باندې ته یو شی کېدي هېڅ پروا نه کوي، یو سړی دی وس یې نشته دی او هغه ته مجبورې چې ته به دومره تولې سره کې او دا به پلانکې کې او دا به کې او د هغه وس مجبوره شي دې ته چې قرض وکړي یا بل یو حرام کار وکړي، نو دې باندې بیا ته ګناهګار دا تا مجبوره کړو. بس د سړي حالات ته به ګوري. واتیتم احداهن قنطارا، الله وایي خزانه دې ورله ورکړه مهر کې صحیح ده، خو دا سړي حالاتو مطابق. یو سړی د یو تولې وس لري بس یو توله دې وکړي، که یو سړی د شلو لري شل دې وکړي، دا د وس حالاتو ته. باقي د دې وجې نه چېرې ورګه مالداره مال نه دی راغلی او ښه ښه خل تاله راځي، نو دا خو د شریعت اصول نه دي. بل شیخ صاحب دا خبرې دیني دي، نو موږ بعضې خلک دي چې دا خبره ورته ناشنا ښکاري چې خو د نیټ په سطح باندې دي. یو کس دا بیان کړی و هلکه وایي که استمنا بلیت څوک وکړي دې کې څه خبره نشته، نو آیا یو کس دی هغه اوس نکاح ورته نه میلاویږي په دې کارون باندې ځان خرابوي، شریعت دې ته دا شي بالکل شریعت نه روا دی. یو خو الله رب العالمین فرمایي فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. الله رب العالمین زنانه نکاح او انزي دا ذکر کړی دي او بیا ویلي فمن ابتغى وراء ذلك، څوک چې د دینه ما سوا بل لار لټوي نو فاولئک هم آیات عادون تجاوز ولدي. یو بل نبی صلی الله علیه وسلم ځوانانو ته ویلي دي چې ای د ځوانانو ډلې تاسو نکاح وکړئ، او که نکاح طاقت هم نه کنه نو تاسو روژه ونیسئ، فإن له وجاء، دا روژه د ده دپاره د شهوت ماتونکې ده. نو دغه لارې شریعت دغه ټولې ناروا دي. بس یو سړی د روژې طاقت نه لري نو دا د روژې نیسي او الله رب العالمین نه دې بس یې راکړي خپل شهوت به په روژو کنټرولوي، بل هېڅ طاقت دغه نشته، بله لاره یې نشته دی. څوک چې دا وایي چېرې استمنا بالید دې کوي دا د شریعت نه خلاف خبرې دي، دا غلطې خبرې دي. په هېڅ صورت باندې صحابو ته نبی صلی الله علیه وسلم د خسی کولو اجازت هم نه دی ورکړی. وره ابو هريره رضی الله تعالی چې وایي که نه نو موږ له دا نبي صلی الله علیه وسلم اجازت را نه کړ چې تاسو ځانونه څه کوئ، هغه شهوت بالکل ختم کوئ. پښتو کې چې تاسو خسی وایي خسی کول نه، ولې ځکه چې شریعت کې موږ تاسو ته چې د نکاح طاقت نه لري انځه په نکاح که دام نه نو بیا تاسو روژې ونیسئ، فعلیکم بالصوم، روژه ونیسئ، ځکه دا ستاسو دپاره د شهوت ماتونکی دی. نو دغه لاره ده، باقي د دې نه غیر لار بل هېڅ شریعت اجازت نه دی ورکړی، بس دغه لار. شیخ بل لکه شرعي لاره موږ لټو که نه دې کې یو ښځه یو خاوند آیا دا منې کولی شي چې نه زه تا سره جما بالکل کوم نه، ته ما ته مه رانږدې کېږه. بس لکه ما نېټ کې واورېد یو ښځې د چا نه پوښتنه کړې مفتي صاحب نه چې زه خاوند نه ډېره تنګ یم، هوا ډېره یخه ده او د هغه بل کار نشته، بس همدې ته یې کار ویلی دی. نو آیا دې کې شریعت کوم وخت ټاکلی چې آیا د ښځې ته به مطلب څومره ټایم کې ته ورکولی شي یا نه، یا ښځه تا منې کولی شي چې نه زه تا ته نه نږدې کېږم، دې کې شریعت کوم لارښویي موږ ته کړې که نه ده کړې؟ شریعت موږ ته دا بالکل ویلي دي. نبی صلی الله علیه وسلم ویلي کومه ښځه چې خاوند راوبلي او هغه رانشي ساره پورې په ملایکې لعنت وایي که نه. یو د ښځې د بدن سره متعلق عذر دی، لکه هغه ناجوړه ده مثلا د حیض په حالت کې ده، مثلا د نفاس په حالت کې ده او ناجوړه ده، بالکل شریعت یعنې هغه معذوره ګڼل ده. په دې وخت کې خاوند دپاره دا اجازت نشته. الله هم ګوره موږ ته ویل فاعتزلوا النساء، ښځو نه جدا شئ دې وخت کې. اما دا خبره چې د هغې څه عذر شرعي نشته بلکې بیا خو وایي چې د تناره په سر باندې یم که نه هغه کارونه به د دنیا پرېږدي. د دې وجې نه شریعت کې دا دي چې ښځه به نفلي روژه چې نیسي د خاوند نه به اجازه غواړي، ځکه کېدای شي د خاوند دغه پېښ شي حاجت پېښ شي که نه. نو دغه اعذار د دې د بدن سره چې کوم متعلق دي
نو د دې نه غیر نور عذرونه په شریعت کې نشته چې کار مې دی او پلان کې دی او یا مې نپلي روژه نیولې ده او یا مثلا چې ته زمه نه دا نشته. باقي که دا ناجوړی مثلا یا بالکل داسې عذر د بدن متعلق کنه چې هغه سړی چې ناجوړی نو دې خبرو سره بیا د هغې څه کاري نو بیا چې د شریعت کې دا په دې نه د مکلفه چې د خاوند خبره دې ومني او چې نه نو ښځه به هر وخت د خاوند خبره مني او که د هغه بسترې ته راوغوښتل او انکار یې وکړو نو غټه ګناهګاره ده سبا پورې به په دې باندې لعنت ویلی کېږي. او د ښځې سورت نساء کې الله تعالی د ښځو چې ښه صفتونه کړي که نه اول صفت یې دا دی چې قانتاتون هغه تابعداري د خپلو مړونکو چې د خپل میړه د خپل خاوند به تابعداري کوي د وس مطابق بس لا یکلف الله نفسا الا وسعها بس کوم شی د دې ښځې په وس کې اوس چې غریبه ناجوړه ده او ته دلته نو خاوند دلته د هغې نه دا مطالبه کوي نو دا خو عادت هم دا وایي عرف هم وایي شریعت هم وایي مریض باندې روژه نشته نور کارونه خو لا پاتې. او شیخ یو کس دی هغه وایي دا ښځه ما سره دا کارونه نه کوي یو لرګي ته یې په لاس کې او په دې ملا باندې دا ښځه وایي چې ته ولې دا دی ولې نو که دا خو نورو کارو سره مې مثال په دې باندې وخي یا د نور په کور په کارونو باندې روټۍ په ټایم نه تیار دا خو به انشاءالله زموږ سلسلې د کور آداب به موږ ذکر کوو چې ښځې سره به څنګه کوي هغوی په دې کار باندې وخل ډبول دا به ورته څنګه چې لاس پې اوچت کړي وخل ورکوي او شریعت موږ ته دا ویلي قرآن کې الله تعالی فرمایي وعاشروهن بالمعروف کنه او تاسو سره ښه طریقه باندې ژوند تېروئ او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خیرکم لاهله ستاسو لپاره تاسو کې بهترین هغه دی چې هغه د خپلې ښځې سره ښیي. معنا دا چې شریعت کې به د ښځې سره د کور کارم کې نبی صلی الله علیه وسلم سره د کور کارم کړی دی په دې باندې شرمېدل چې یاره یا ځای جارو کړي یا سره یو مال راول وشي یا ترکاري پخه کړي یا اوسه جامې وینځي دا شریعت کې بالکل دي. او زموږ استاد نبی صلی الله علیه وسلم به دا کول د خپل اهل سره د کور والا سره د کور په کار کې تعاون کاوه نو په دې باندې وهله هغه په داسې کار باندې مزدور چې دی که نه مزدور غلام هم موږ ته شریعت ویلي دي ګوره چې په داسې کار یې مو مکلف کوئ چې د هغې د وس نه باري. یو زناور نبی صلی الله علیه وسلم ته دا شکایت وکړو چې موږ باندې بارونه ډېر وړي خوراک لږ راکوي ګوره په هغه زیات عمل باندې به نه مکلف کړي او دې باندې بیا وهل دا خو ډېره غلطه خبره ده. وهي به ولې وهي به اله چې کله د هغې یعنی مطلب بد اخلاقي پکې دینداری پکې نو بیا الله تعالی فرمایي هغه درې طریقې چې کوم سورت نساء کې دي نصیحت ورته وکړئ بیا یې ووهئ واضربوهن بیا وهجروهن فی المضاجع چې یو غټ کاری مثلا کنه چې هغه مخالفتونه استا بالکل یې تابعداري دي نه کوي او هغې ته نشوز وایي. نشوز دې ته وایي چې دا ښځه د خاوند یوه خبره هم نه د دین او نه د دنیا او نه د بدن متعلق او نه د تقاضا مطابق او یو نه مني نو هغې بیا دغه د نصیحت دغه درې طریقې دي که په دې باندې نه کېږي بیا الله تعالی فرمایي ایستې پرېږدئ. باقي دا خبره چې د کور یو کار ته وران شو ما په ترکارۍ کې ته مالګه ډېره شوه مثلا یا ډوډۍ وروسته شوه یا مخکې شوله نو دې باندې زموږ دا پښتانه دا زناور دا سخت په قهر کېږي د مانځه غم یې نه کوي د بل شي عقیدې غم یې نه کوي او که باباګانو باندې ګرځي پروا نه کوي که تعویزګرو باندې ګرځي پروا نه کوي خو چې ډوډۍ لږه سوې وه یا ترکاري ګډه وډه وه روره بیا به چغې وایي او کله به ډانګې اخلي کله به چوکر اخلي دا د ټول د زناورو خبرې دي د زناورو کارونه دي د شریعت کارونه دا نه دي بلکې ښځو سره دا نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا چپه پوښتۍ ده تاسو ترې فایده اخلئ که هغه کې خو کږېږي یعنې حتی الوسعه به دوی سره ګزاره کوي مړه د دنیا په کارونو کې دغه په کارونو کې به دوی سره ګزاره به کوي. بس شیخ اخرنی سوال دی زموږ دا چې اوس مثال یو کس دی واده کړی دی یو هغه وایي دا خوند یو ځل یې زه بیا هم ګټل غواړم دویم واده م ورپسې کوم ستاسو دې کې مشوره نو شریعت خو دا غم دی که دا ښه کار دی دې باره کې تاسو شیخ هغه دا نو دې ته هغه امور نسبیه ورته وایي که امور نسبیه دي ته چې یو شی ښه شی به وي خو د یو بعضې سړي دپاره به ښه بعضو دپاره به بد وي شات چې کوم دي دا ښه شی دی خو دا د شوګر مرض دپاره بد دي سوچه غوړي ښه شی دی خو چې څوک زکام والی د هغه دپاره بد دي. نو دویم واده ښه شی دی خو چې سړی وسې لري طاقت لري او نور چې کوم د هغې هغه شرایط دي هغه پوره کولی شي بلکل صحیح چې نه نو بس الله هم فرمایي فان خفتم فواحدة بس نو یو دا د انسان ضرورت بالکل ښه پوره کولی شي او دغه سړي حالاتو ته به کتل غواړي دا د حالاتو سره تعلق لري او دا د انسان یو ضرورت دی نو دغه حالاتو ته به ګوري داسې منئ چې بس واده وکړه یو که یو ځای کې پرته وه که بل ځای کې پرته یو نه د وړو نه خبر یو نه د نفقې نه خبر یو نه د جامو نه خبر یو بس دا دې اورېدلي چې دوه درې ودونه سنت طریقه دا غلطه خبره ده.
حقوق به ادا کولی شي دا نه ټول چې مثال یو واده دې کړی دی او بل واده دې وکړه او داسې په یره کې اوسېږي چې ورېږه دا اوله بیا به څنګه حالات وکړي او اوس بیا یره خو به خامخا وي. دا پکې شته د شیخ د دې اولې ښځې اجازه پکې شرط ده او که نه دا دا د ښځې اجازه پکې شرط نه ده، خو اوس وخت کې په هغه شرایطو باندې عمل ډېر مشکل دی ته نور ته وایې چې مین خبره دا ده چې خیر ډېر په دین باندې مو په دنیا باندې مین بس خبره کوشش پکار دی مړه چې ونشي بس ته وایې چې پیسه د سره ښه ډېر یو ښه یو بنګلې دې ورته نیولي او مزدوران یو یو بلی بس یو غم نه کوي کې نه او نه پیژني نه پیژني بالکل صحیح بیا بالکل څنګه چې د عربو دا طریقه ده هغه ځان دي لکه مالي چې په یو کوټه کې راګیر کړي دا بیا ظلم دی لکه ستاسو خبر شیخ ویل ما ته یو کس کیسه وکړه دوه ښځې مې دي او په یو کمره کې مې اچولې. جزاک الله خیر شیخ صاحب الله مې عزت وکړه. انشاءالله دوباره به یو ځل بیا موږ دا پودکاسټ جاری ساتو زموږ به دا پودکاسټ سلسله انشاءالله بیا انشاءالله متوجه اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.